په هرات کې دغه د ځپلو کورنیو دپاره موږ دغه جوړ کړي. په دې پروژه باندې موږ ټوټل 48 میلیون افغانۍ مصرف کړی دی. مسجد هم ته جوړ کړی دی. انشاءالله مکتب ته هم پلان لرو. نور چې څومره زموږ وس کېږي دوی به نه دریغ کېږي. زه غواړم له تاسو ووایم که غواړئ چې همدغه شی د خیر کار د بنیادي کارونو یو برخه شي په افغانستان کې، نو حتما زموږ هیلپرز کلب سره غړي شئ. هیلپرز کلب بیگ شي. هیلپرز کلب هغه غړي دي کوم کسان چې د میاشتې یو وړوکی مقدار ورکوي، 10 20 50 څومره چې وس کېږي. موږ 15 میلیون افغانان د افغانستان نه بیرون یو. فکر وکړه چې هر یو کس فقط او فقط $10 ورکړي چې 2-3 کافي پیسې نه دي. سمه ده؟ کېدای شي پارکینګ پیسې دي شي. افغانستان کې څومره بجانې کېدای شي. که غواړې ته هیلپرز ممبر شي، ځان ثبت کړه. هر وخت کې ځان کینسل کولی شي. هېڅ کوم قیودات پرې نشته دی. خو موږ بدل کې د هره میاشت راپور درکوو چې ستا پیسو سره موږ کړي څه دي. هره میاشت تا ته ډایرکټ ایمیل راځي ستا انباکس ته چې ستا پیسو موږ کړي څه دي. زما په نظر بهترین چانس دی ورونو چې موږ سره یو ځای شو. موږ په دلته په ګراوند کې لګیا یو، خدمت کوو. انشاءالله ستاسو د کومک نه بغیر دا کار ناممکن دی. د الله مدد نه ستاسو کومک نه بغیر ناممکن دی. هیلپرز کلب یو ځای شئ، هر څه مو وس کېږي ورکوئ، او بدل کې زما مسؤلیت دا دی، د قمر ټیم مسؤلیت دا دی چې تا ته قانون کننده راپور درکړي. زما په دا یو ښه ډیل ماته ښکاري. راځه له ځان ثبت کړه، لینکونه شته دی، او انشاءالله مقدار چې هر څومره کېږي ځان ثبت کړه، اتوماتیک به هره میاشت تا نه اخیستل کېږي او داسې په خیر کارو کې مصرفېږي. جزاک الله خیره.